ऐसा आपका सवाल है कि इस्लाम में सारे गुनाह की माफ़ी है, शिर्क की नहीं। कत्ल करता है माफ़ी है, ज़िना करता है माफ़ी है, शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं? السلام علیکم. د یو ورور سوال دی چې په اسلام کې ټول ګناهونه معاف کیږي خو شرک نه معاف کیږي. که څوک قتل وکړي نو معافي شته، که زنا وکړي نو معافي شته، نو د شرک کولو معافي ولې نشته؟ په سورة النساء کې د الله پاک ارشاد دی چې که الله تعالی وغواړي نو هر قسمه ګناه معاف کولی شي، خو شرک هیڅ کله هم نه معاف کوي. په دې آیت کې الله تعالی دا نه دی ویلي چې څوک زنا وکړي نو الله تعالی به یې معاف کوي. الله تعالی معاف کولی شي اگر که تاسو توبه وباسئ. که چېرته تاسو توبه وکړئ چې ای الله ما زنا کړې ده، ما قتل کړی دی، ما معاف کړه، او انشاءالله زه به دا ګناه بیا دپاره نه کوم، نو الله تعالی به دې معاف کړي. دغه شان شرک هم، که ته شرک کوي او الله تعالی نه معافي وغواړې او دا ووایې چې زه به شرک نه کوم، نو الله تعالی شرک هم معاف کوي. خو که د شرک په حالت کې مړ شوې نو بیا معافي نشته.